د پاکستان طلب نامه یک ټلویزیون د 12 بجو خبري ټولګه ته خراغلاست نن دوشنبه د لړم یا اقرب شپږ ویشتمه چې د نومبر میاشتې 12 نیټې سره برابر ده. په پیل کې ورسو د مهمو خبرونو سرټکو ته همین روزهای اخیر درگیر ایجاد ثبات و آرامش بین پاکستان و افغانستان هستیم. تماس‌های تلفنی که من برقرار کردم و امیدوار هستم به یک د کابل اسلام آباد د اړیکو د آرامولو لپاره سیمه ییزه ناسته. ایران د افغانستان او پاکستان د اړیکو د آرامولو لپاره د سیمه ییزې ناستې وړاندیز کړی دی. د جعفر اکسپریس ریل پټلۍ په بمونو الوځول شوې. د بلوچستان په نوټال سیمه کې نامعلومو کسانو د جعفر اکسپریس اورګاډي پټلۍ په بمونو الوځولې ده. او په پاکستان کې د پښتنو وینه تویول د حکومت عادت ګرځېدلی دی. اوس هم بشپړ خبرونه. ایران د افغانستان او پاکستان د اړیکو د آرامولو لپاره د سیمه ییزې ناستې وړاندیز کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې دوی د ایران له وړاندیز هرکلی کوي. خو د پاکستان د دفاع وزیر ویلي چې یوازې د افغانستان د اسلامي امارت لیکلی تعهد او د مرستندویو هیوادونو په تضمین کولی شي د کابل او اسلام آباد اړیکو ته بیرته ثبات راولي. تر اوسه د افغانستان اسلامي امارت یاد هیوادونو لخوا په دې اړه رسمي غبرګون نه دی څرګند کړی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ روان کړکېچ د سیمې هیوادونه هم اغیزمن کړي. له دې وړاندې د ترکیې ولسمشر او د ګاونډي هیوادونو ځینو مشرانو د خبرو اترو له لارې د اختلافاتو د حل غوښتنه کړې ده. سیمه ییزه ناسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي کمولو، د اعتماد جوړولو او د ګډ امنیتي ګټو د خوندي کولو لپاره مهمه ګڼل کیږي. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي ویلي چې تهران په وروستیو ورځو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ثبات او آرامۍ د رامنځته کولو لپاره هڅې کوي او په نږدې راتلونکي کې به یو سیمه ییزه ناسته جوړه شي. عراقچي له خبریالانو سره په خبرو کې د یادې ناستې د دقیق وخت، ځای او ګډونوالو په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو ټینګار یې کړی چې د سیمې هیوادونه باید د ګډ امنیت او ثبات لپاره همغږي ولري. تر اوسه د افغانستان اسلامی امارت لخوا په دې اړه رسمي غبرګون نه دی څرګند شوی. این کنفرانس خودش نشانه دیگری هست در اینکه وزارت امور خارجه ابتکارات بین‌المللی رو در نظر داره، دنبال میکنه. ما در همین روزهای اخیر درگیر ایجاد ثبات و آرامش بین پاکستان و افغانستان هستیم. تماس‌های تلفنی که من برقرار کردم و امیدوار هستم به یک نتیجه‌ای برسه. یک جلسه منطقه‌ای ان شاءالله تشکیل خواهد شد در همین رابطه. ما دنبال اون هستیم. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې دوی د ایران له وړاندیزه هرکلی کوي. ایران زموږ غرور او دوست هیواد دی. پاکستان تل د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ له لارې د سولیز حل لارو ملاتړ کړی او د ایران د منځګړیتوب د نوښت ستاینه کوي. په دې وروستیو اونیو کې د پاکستاني طالبانو او پاکستاني هوایي بریدونو له امله د اسلامي امارت او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې. د دې میاشتې په پیل کې په استانبول کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو پرته له کومې پایلې پای ته ورسېد. دا خبرې اترې د اکتوبر په میاشت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ له نښتو وروسته پیل شوې. خو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه اسف هم مهاله ویلي چې یوازې د افغانستان د اسلامي امارت لیکلي تعهد او مرستندوی هیوادونو په تضمین کولی شي د کابل او اسلام آباد اړیکو ته بیرته ثبات راولي. رسنیو راپور ورکړی چې یاد تعهد باید د ترکیې، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، ایران، چین او قطر د ملاتړ او تضمین تر سیوري لاندې وي. تر اوسه د افغانستان اسلامي امارت یا یادو هیوادونو لخوا په دې اړه رسمي غبرګون نه دی څرګند شوی.
د بلوچستان په نوټال سیمه کې د جعفر اکسپریس ریل پټلۍ په بمونو لړزول شوې. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د بلوچستان په نوټال سیمه کې نامعلومو کسانو د جعفر اکسپریس اورګاډي پټلۍ په بمونو لړزولې. راپورونه زیاتوي چې اورګاډی له کوټې پېښور ته پر لاره و او د نوټال سیمې له تېرېدو څو شېبې وروسته چاودنه شوې ده. تر اوسه د دې پیښې د تلفاتو او جزئیاتو په اړه نور جزئیات نه ورکړل شوي. د سیمې چارواکي د پلټنو او وضعیت د ارزونې لپاره هلته موجود دي. د افغان سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د پاکستان په پنجاب کې د داعش د یو قومندان د وژل کېدو راپور ته غبرګون ښودلی دی او هغه یو ښه خبر بللی. تر دې مخکې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی و چې د برهان په نوم د داعش د غړی د پنجاب ایالت د اخترآباد ښار په ټانګ سیمه کې وژل شوی دی. په پاکستان کې افغان کډوال چې په زور له هغه هیواده ایستل شوي دي وایي چې پاکستان په څرګنده توګه د کډوالۍ نړیوال اصول تر پښو لاندې کړي دي او د دوی د ایستلو پر مهال یې له دوی سره تاوتریخوالی او سپکاوی کړی دی. دا د سپین بولدک ولسوالۍ د فرزید کرښې وروستۍ نقطه ده. همدلته کډوال لا ګرځول کیږي وروسته د یوې چټکې پروسې له بشپړېدو وروسته د انزرګي کم ته لیږدول کیږي. سپینګری متوکل وایي پاکستان په زوره ایستلی کور او جایداد یې هلته پاتې شوي او د پاکستاني ملیشو له ناوړه چلنده سخت ځورېدلی. د ده په وینا څو ورځې یې په کرښه هغې غاړې ته انتظار هم کړی. 30 سال به کراچی تیر کردیم. برابر شدیم کار کردن میخوردیم دیگه پسنده نبود. ولی به جاولی هم او درم نمیمونه سودا کردن. زبردستان های که برای شو میامد زنای مردم کش میکرد ما از برس از شورای پناه بودم میگه بعد مراخامت دیگه دیگه بتاس نمیاد زنای مرا شو دست میدن خود با ما چین من نامسما باید میگه عبارت استاد یا ایمان نور راستنه شوي کډوال هم ورته شکایتونه لري. دوی وایي د فشار له امله یې کورونه په نیمه بیه پلورلي خو هغه پیسې هم په لاس نه دي ورغلي او په زوره شړل شوي. دوی زیاتوي چې اوس نه پوهېږي پاتې شتمنۍ او پیسې له چا ترلاسه کړي. وضعیت صحیح نه و. دا وجه خدا د چاپي او د ستري تلیفونه زیات په دغه راووتو. سرویس ډاکټر بازار په 10 ورکړی په کم 10 هغه پیسې نه راکړې نیمایي پاتې شوې نه راځه ځان برابر رسول. د حکومت په اړه نو دا جبر و چې به کنه زه خو چاپي اولې نو کورونه خو د شپې چاپي به ولې چې څه په مخ راغلی هغه د کور سامان ټول پرېښوی دوی به وړه بالا نور یې څه نه پرېښول. بل لوري ته د سپین بولدک د اطلاعاتو مسؤل حافظ علي محمد حقمل وایي چې هر ورځ له 0 تر 1200 کورنۍ جبران را اوړي چې د افرادو شمیر یې نږدې 9000 ته رسیږي. د هغو کډو په تعداد چې اوس دغه یو څه زور اخیستی دی له 1200 څخه تر 1300 پورې کډې را اوړي چې د دوی تعداد تقریبا تر 8000 نظر پورې افراد جوړیږي. دغه رقم انفرادي قیدیان هم د 200 څخه تر 1.5 تر 2.5 پورې راځي چې په هغو کې د بندیانو وخت هلته چې تېر شوی د یوې شپې څخه نیولې بیا تر میاشتې پورې ځینې بندیان په میاشتې هلته بندیان وي. دا په داسې حال کې چې د فرضي کرښې د وروستۍ نښتې وروسته د کډوالو جبري راستانه کېدل لړۍ چټکه شوې او هره ورځ په لوی شمېر کورنۍ له سختو حالاتو سره مخ هېواد ته را اوړل کېږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتين ویلي چې د نوموړي په باور د پاکستان حکومت ته د پښتنو د وینې تویول د نشې په څیر عادت ګرځېدلی دی او په هیڅ حالت کې ترې لاس نه اخلي. پښتين د څرګندونې تېره شپه ماښام په خپلو رسمي ټولنیزو پاڼو کې کړي دي او د کوزي پښتونخوا د اورکزو په سیمه کې د 2 پښتنو د وژنې د پیښې په تړاو یې پر واکمنانو نیوکه کړې ده. نوموړی وایي چې د ورته پیښو دوام د اندېښنې وړ دی او پر پښتنو یې د روان تاوتریخوالي غندنه کړې ده. نوموړی زیاتوي چې پښتانه باید نور چوپ پاتې نشي او د پر وینا د ظلم پر وړاندې باید د مظلوم ملت ترڅنګ ودرېږي. تر دې دمه د پیښې څرګندونو په اړه د پاکستان د حکومتي چارواکو مستقیم غبرګون نه دی خپور شوی.
د اسلامي امارت د ځواکونو او د پاکستان پوځي رژیم ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته د تورخم سوداګریزه لاره د دواړو هیوادونو د سوداګرو پر مخ له یوې میاشتې زیاته موده بنده پاتې ده. د سوداګریزو توکو سلګونه لارې د کرښې دواړو غاړو ته بندې دي او په لاریو کې خواړه خرابېږي. په داسې حال کې چې د اقتصادي چارو مرستیال وزیر د اریانا افغان هوایي شرکت ته د هوایي دهلیزونو له لارې د سوداګریزو صادراتو او وارداتو اجازې ورکولو فرمان صادر کړی دی. یک ماه 4 روز شد اینجا ایستاده هستم، بعد مرز بسته است، معلوم نیست چی وقت باز میکنه. دیگه پیازم خراب شد، کلا دیگه ماشین تاو شد رفت. گرجا مثلا پیاز دیگه رفت، انگور. دا لارې ولیاړې دي، اوبه ته روانې دي، هر څه یې خوسا شو او ډېر دغه ته واوښته، زیانو ته واوښته او موږ خپل هم ډېر خفه یو چې دا زر تر زره بېروزګاره مې یو، زر تر زره دا ګېټ خلاص کړه. دیگر را خو چې دوی معلومه کړي موږ هم خوشحاله کړو چې بل د پاکستان موږ دغه یو بل لاره بچلو، بدیل لاره باندې ولاړ شو. خو دغه لار دې معلومه کړي ورته، دغه لار خو دې معلومه یې نه، بس بدیل لاره وایي او معلومه یې نه او موږ دلته کرار ورته پراته یو. مراش کې هم دا خوا اخته چې له خیاطه زموږ غم وخوري، یا هم د بلې خوا ته بل لار باندې بوځي دا تورخم ګېډه ته خوشي کړي. موږ دا خوا ته خواست امارت نه. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام په خپل وروستي راپور کې افغانستان د اقلیم بدلون له امله یو له خورا زیانمنونکو هیوادونو بللی دی. د سازمان ویلي چې د کرنیزو حاصلاتو کموالی، د سیلابونو زیاتوالی، تکراري وچکالي، واورې ښویدنې او سخت طوفانونه هر کال له 200,000 ډېر خلک اغېزمنوي. افغانستان د اقلیم د بدلون له امله زیانمنونکی هیواد دی. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام چې افغانستان د اقلیمي بدلون لپاره د زیانمنونکو هیواد په توګه یاد کړی او ټینګار کړی چې د لسیزو جګړو او په زیربناوو کې د پانګونې نشتوالي د اقلیمي بدلون له پایلو سره د مقابلې لپاره د افغان ټولنې وړتیا سخته کمه کړې ده او په پایله کې هیواد سره له دې چې په نړیواله تودوخه کې مهم رول نه دی لوبولی، خو بیا هم ترې ټول ډېر زیانمن شوی. خو د هیواد د چاپیریال ساتنې ملي ادارې چارواکي وایي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د لږ اغېزمن شوو هیوادونو په ډله کې دی، خو د اقلیمي بدلون له امله د ډېرو زیانمنونکو هیوادونو په ډله کې دی. دوی باور لري چې دا په هیواد کې د بېلابېلو طبیعي پیښو له امله دی. افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د اقلیم بدلون په رامنځته کولو کې ډېره کمه ونډه لري، چې د شنو خونو غازونو په انتشار کې 0.08 سلنه ونډه لري. اما په نړۍ کې شپږم هیواد دی چې د اقلیم بدلون څخه ډېر سخت اغېزمن شوی او ځپل شوی دی. په هیواد کې د ورښت د کچې کموالی، همدارنګه د ورښت په بڼه کې بدلون، د ژوندبڼو انقراض، د طبیعي یخچالونو ویلې کېدل، په افغانستان کې په تېره یوه پړۍ کې د حرارت درجه 1.8 درجې سانتیګریډ لوړېدل، بې وخته ورښتونه، دوامداره وچکالۍ، سیلابونه، د دوړو او ګرد طوفانونه، د ټول هغه څه دي چې افغانانو د ډېرو سختو ستونزو او مشکلاتو سره لاس او ګرېوان کړي دي. د دې ادارې چارواکي وایي که څه هم افغانستان د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون کنوانسیون رسمي غړی دی چې د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې فعالیت کوي، خو د اسلامي امارت له واک ته رسیدو وروسته افغانستان په رسمي ډول د دې سازمان کلنیو غونډو ته بلل شوی نه دی. دا چې د اقلیم بدلون موضوع یوه فرامرزي موضوع ده، د یوه داسې موضوع ده چې سرحد نه پېژني، د نړۍ ټول هیوادونه ورڅخه په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه اغېزمن شوي دي. نو د دغه موضوع دپاره، د دغه موضوع د حل لپاره، د دغه موضوع د مدیریت لپاره نړیواله همکارۍ، مشترک کار ته اړتیا لیدل کېږي او موږ هیله لرو چې ټول هغه تعهدات چې په دغه برخه کې دي د دغه مدیریت لپاره دي، هغو ته ټول هیوادونه ژمن پاتې شي او ټول هیوادونه په دغه برخه کې خپل مسؤلیت ومني. د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام د یوه نوي راپور له مخې له 1950 کال راهیسې د نړۍ تودوخې 1.8 درجې زیاتوالی د میلیونونو خلکو ژوند له جدي ګواښ سره مخ کوي. راپور وایي چې د حاصلاتو کموالی، د سیلابونو زیاتوالی، پرله پسې وچکالۍ، د واورې ویلې کېدل او سخت طوفانونه هر کال له 200,000 څخه زیات خلک اغېزمن کوي. د هند د فدرالي ترهګرۍ ضد ادارې اعلان کړی چې د کشمیر یو اوسیدونکی امیر رشید علي یې د لالکلا سیمه کې د شوې مرګونې انفجار په تور نیولی دی. د یاد ادارې د معلوماتو له مخې نیول شوی شخص له عمر نبي سره چې د ځانمرګ برید د ترسره کولو په تور شکمن ګڼل کېږي همکاري درلوده.
ویل شوي چې نوموړی د چاودنې لپاره د کاریدونکي موټر په رانیولو کې د مرستې لپاره ډهلي ته راغلی و. یاده چاودنه د لړم یا اخرب په 19مه د ډهلي ښار په تاریخي او ګرځنده سیمه لال کلا کې رامنځته شوه چې په پایله کې تر 9 کسانو پورې وژل شول او لږ تر لږه 20 تنه نور ټپیان شوي دي. امیر رشید علي د لړم په 25مه په ډهلي کې د امنیتي ځواکونو له لورې نیول شوی دی. له تاسو خپل ټول همکاران نه په مننې سره زموږ د 12 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.